د غرونو ترمنځ د وچو دښتو او دوړو ډکو لارو په منځ کې یو کوچنی کلی پروت و. هغه کلی چې وخت ورته درېدلی ښکارېده. یو وخت به سیند پکې بهېده، خو اوس یوازې وچې ویالې پاتې وې. وریځې ورکې شوې وې، باران بند شوی و. بزګرانو به خپلو وچو کروندو ته کتل. ښځو به د اوبو لپاره اوږدې لارې وهلې. ماشومانو به اسمان ته کتل. خو په همدې کلي کې یو هلک اوسېده، هوښیار، ځیرک او له پوښتنو ډک. د هغه نوم خوشحال و. یو سهار خوشحال خپل ښوونځي ته ولاړ، هلته چې علم ژوندی و. په ټولګي کې پاچا خان بابا درس ورکاوه. د اوبو د دورې په اړه خبرې روانې وې. خوشحال خپل لاس پورته کړ. استاده، آیا ساینس زموږ کلي ته باران راوستلی شي؟ ټول ټولګیوال چوپ شول. استاد مسکی شو. هو خوشحاله، یوه طریقه شته، خو دا کار علم، څېړنې او همکارۍ ته اړتیا لري. هماغه ورځ یو نوی سفر پیل شو، د پوهې سفر، د بدلون سفر. زده کوونکي لابراتوار ته ولاړل. هلته تحقیق پیل شو، تجربې پیل شوې. استاده وګوره، څاڅکي جوړیږي. موږ په دې هم پوه شو چې وریځې څنګه پیدا کیږي او هوا څنګه بدلیږي. هو خوشحاله، خو حقیقت دا و، دا کار آسانه او ساده نه دی. وسایل، اجازې او متخصصینو ته اړتیا ده. دوی ټولو پلان جوړ کړ. د وریځو راټولول، د باران اورول، د باران اوبه ساتل او د اوبو لپاره عصري بندونه جوړول. د ښوونځي په تالار کې غونډه جوړه شوه. چارواکو او خلکو ګډون پکې وکړ. خوشحال د دې ټولو مخې ته خپل پریزنټیشن وړاندې کړ. موږ باید یوازې د اسمان تمه ونه کړو. موږ باید خپله هڅه وکړو. که یو ځای شو، موږ کولی شو خپل کلی وژغورو. د خلکو په سترګو کې هیله څرګنده شوه. میاشتې تیرې شوې، سیستمونه جوړ شول د اوبو د خوندي کولو دپاره. یو ورځ اسمان ورو ورو تورو وریځو وپوښلو. لومړی څاڅکی راولوېد او د وچې ځمکې زړه یې لمس کړ. استاده، باران پیل شو. هو، او بیا باران پیل شو. ماشومانو وخندل، بزګران خوشحاله شول، ځمکه بیرته ژوندۍ شوه. خو اصلي بدلون یوازې باران نه و. اصلي بدلون هغه پوښتنه وه چې یوه هوښیار هلک وکړه، او هغه باور چې علم، یووالی او اراده کولی شي راتلونکی بدل کړي. دا د یوه کلي کیسه وه، خو دا د هر هغه ځای کیسه ده چې هیله پکې لا هم ژوندۍ وي.